السلام علیکم، زه یم انعام الله خان او تاسو ګورئ پښتو کمپیوټر اکیډمي. کتونکو که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیا بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې تاسو ته زموږ ویډیو د کڅوړه لپاره ټول نه مخکې راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. ویور نننه زموږ 15 نمبر کلاس ته 15 نمبر کلاس ته زموږ پرون په 14 نمبر کلاس کې هم چې سټایل کې موږ کار کړی ټول موږ ختم کړی. نن به راځو انسرټ ورپسې به زموږ انسرټ باندې به کلیک وکړو. موږ یو بوک ته یا تیسیس دی هغې ته موږ یو کور پیج ورایټ کول غواړو، نو را به شي کور پیج ته په انسرټ کې، او بیا چې د کومې خپلې مرضۍ موږ کوم پیج ایډیټ کوو نو ایډیټ کولی شو. بیا د مور کور پیج فرام آفلاین نو apis.com د اپس ویب سایټ نه تاسو نور پیجونه چې تاسو سره کپړت کنیټي نور پیجونه تاسو را ډاونلوډ کولی شئ. ریموو کرنټ کور پیج تاسو ریموو کولی شئ. سیو نو را به موږ به ورسره کوو ته دا یو پیج به ورته سره کړو، دا زموږ سره به شي کور پیج. دا که د یو ځای نه موږ بل ځای ته وړو غواړو نو ښه په اسانه باندې وړی شو، اخوا د دې خوا هم راوړی شو، اخوا هم وړی شو. بیا دی ورپسې زموږ سره چې دی ته موږ کم یو پکچر انسرټ چې دی ته موږ څنګه سټایل ورکړو، یا دا پکچر زموږ نه خوښ د کور پیج باندې موږ ته بل یو پکچر ورایټ کول، نو را به شو بیا انسرټ کې بیا پکچر. نو پکچر کې چې موږ ته کوم یو پکچر ورایټ کول غواړو زه ورته ور ایډ کوم پی سی اکیډمي، نو دا مې ورته ور ایډ کړو. زما سره به دا پکچر چې دی راځي. بیا په دې کور پیج باندې چې کوم یو دې طرف ته کوم رایټینګ د لیکایي ده نو هغه هم تاسو چینج کولی شئ د خپلې مرضۍ ولا ټایټل چې دا ورکولی شئ. دې باندې به موږ ورکړو تیسیس. زه ورکړم چې نوم والا به زه ورکړم کمپیوټر ساینس، او بیا ټایټل ډاکومنټ سب ټایټل چې دی نو هغه د ډیزاین. نو دلته زموږ سره دی ډیزاین مو ورکړو، ډیزاین سپین غلط ورکړو ډیزاین. بیا دی زموږ سره لاندې انعام الله خان کورس ټایټل چې نو هسې دی نو دا د خپلې مرضۍ ورته تاسو یو پکچر او یا ټایټل چې دا ورکولی شئ په انسرټ کې په پیج کور کې تاسو پیج کوډینیټ ایډ کولی شئ. بیا دی زموږ سره بلینک پیج، زموږ په دې ځای کې بلینک پیج پکار دی اوس دا زموږ سره پیجونه دي دوه، او په دې ځای کې زموږ اوس بل په دې منځ کې یو بلینک پیج پکار دی، خالي پیج پکار دی، موږ پکې نور لیکای کوو. نو را به شو بلینک پیج باندې، نو بلینک پیج دې نه موږ ورته ایډ کولی شو بلینک پیج. نو د دې دواړه په منځ کې زما سره یو پیج دا شو، یو دا کته شو، په دې کې زما سره په منځ کې د کتاب په منځ کې یو بلینک پیج چې دی کریټ شو. بیا ورپسې دی پیج بریک، نو په دې ځای باندې زما سره چې دی پیج بریک کول پکار دي. دا رایټینګ چې دا دا په دې یو پیج کې پکار دي، او دا کته رایټینګ چې دا بل پیج کې پکار دي. نو بیا په انسرټ کې به راشو پیج بریک ته بریک باندې چې کله موږ کلیک وکړو نو زموږ سره پیج چې دی په هغه ځای باندې بریک کړو، کټ کړو، ختم کړو، او بل نور رایټینګ چې دی نور ټکسټ یې کته پیج ته راوړو. ورپسې بیا ټیبل. نو موږ ټیبل څنګه کریټ کول غواړو، دلته کې به کرسر به دلته کې کلیک وکړو او بیا به راشو ټیبل ته. ټیبل باندې چې کله موږ کلیک وکړو نو څومره موږ رو او څومره کالم ته موږ راځو، نو زموږ سره هغه روز هغه کالم چې دی زموږ سره کریټ کېږي. هلته کې دا زموږ سره دا کالم چې دی کریټ شو، ټیبل کریټ شو. بیا که زه یم چې زما را نه خوښ نو بل د خپلې مرضۍ کریټ کوم، نو انسرټ ټیبل. په انسرټ ټیبل باندې به کلیک وکړئ. نمبر اف کالم چې دی زموږ سره 5 پکار دي، او نمبر اف روز چې دی زموږ سره 2 پکار دي. نمبر اف کالم چې دی هغه زه 8 غواړم، او روز چې دی هغه زه 4 غواړم 4. بیا چې دی بیا انټر، زموږ سره 5 روز او 8 هغه چې دی زموږ سره 4 روز او 8 کالم چې زموږ سره کریټ شو. بیا انسرټ چې دی هغه زموږ سره انسرټ ته کله راشم نو بیا ډرا ټیبل، نو پنسل به راوړم د خپلې مرضۍ یو ټیبل چې دی کریټ کولی شم. دا مې کریټ کړو، او چې څنګه زه خپلې مرضۍ څنګه ټیبل کریټ کوم څنګه پکې ذکر کړم، نو هغه په خپلې مرضۍ ته ټیبل کریټ کولی شم. نو دې په ډرا ټیبل باندې موږ په خپله باندې کریټ کولی شو. بیا انسرټ او بیا ټیبل. ورپسې دی ایکسل سپریډ شیټ. نو موږ ته د ایکسل د ټایپ ایکسل چې څنګه ډیزاین د موږ هغه شانتې پکار دی. نو ایکسل باندې به کلیک وکړو، ایکسل سپریډ شیټ، او هغه به اوپن. نو زموږ سره اوپن شو ایکسل سپریډ شیټ. په دې کې موږ چې څه کار په ایکسل کې څنګه فارمولې څنګه اپلای کول غواړو نو هغه موږ په دې کې هم اپلای کولی شو، په دې ایکسل سپریډ شیټ کې. دا پکې موږ اوپن کولی شو. د ایکسل چې څومره مینیو دا موږ ټول دې کې اوپن شو، انسرټ او فارمولا او د هغې کوم ډیزاین دی، پیج لی اوټ، ډیټا، ریویو، چې څومره د ایکسل هغه فارمیټ ته موږ سره په دې کې اوپن شو. یي به ایکسل او کار به موږ کوو په ورډ کې. بیا په دې خالي ځای باندې کلیک کړو چې زموږ سره د ایکسل دا پیج چې دا کلوز شي، او زموږ سره د ورډ هغه پیج چې دا واپس اوپن شي. نو بیا به دلته کې کلیک کړو او را به شو بیا انسرټ.
بیا انسرټ کې زموږ سره دی کانورټ ټیکسټ ټو ټیبل. نو ټیکسټ مونږ چې هغه ټیبل ته څنګه کانورټ کولی شو. نو هغې دپاره به اول ټیکسټ چې دی هغه به مارک کړو. دا ټیکسټ مې مارک کړو دې ځای پورې. بیا رالم ټیبل او ټیبل کانورټ ټیکسټ ټو ټیبل په دې باندې مې کلیک کړو. زما سره په څومره رو په کالم کې چې زما سره دغه پکار دي دا کالم ما سره پکار رو په ما سره پکار دي. رو مې ورلوډ کړو 2 3 4 5 یا رو چې دی هغه مې 2 پکار دي او کالم هم 2 پکار دي 1. نو زما سره په 2 رو او په 2 کالم کې چې دی هغه ټیکسټ ټیبل ته کنورټ. اوس زما سره د دې ټیکسټ په منځ کې پکار دی کلنډر یا ټیبل څه شی پکار دی. نو ټیبل او یا کویک اکسس ټول بار ته چې ټیبل ته چې راشم نو دې کلنډر اډ کولی شم ټیبل ورته اډ کولی شم. زه چې څه اډ کول غواړم زما څه شي د ضرورت دی په دې منځ کې دلته کې زما ضرورت دی کلنډر ته. نو زه ورته کلنډر په دې منځ کې اډ کولی شم. بیا انسرټ. نو انسرټ کې ورته بیا زه اډ کولی شم یو ته زه کالم اډ کوم. نو کالم ورته اډ کولی شم. بیا د خپلې مرضۍ ایډیټینګ کولی شم چې څه ایډیټینګ پکې زه کول غواړم نو هغه پکې زه کولی شم. بیا دا زموږ سره ډیزاین دی ټیبل ډیزاین دی زموږ سره ډیزاین ورکولی شم. کلر چې دی کلر ورته زه چینج کولی شم. زما سره کلر دی څنګه پکار دی. نو دا نننی زموږ کلاس و په انسرټ کې د ټیبل پورې موږ وکړو. انشاءالله سبا نه به پکچر نکار شروع کوو. 16 نمبر کلاس د الله په امان.